بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سلامونه نیکه هیله او احترامات او امید لرم چې ټول ملګري به روغ جوړ خوشاله وي او د صحت په جامه کې به پټي. او قدرمن لیدونکو د ناتخوانانو غونډې پروګرام سره زه یم ستاسو ورور ناتخوان صدام وپا او زموږ سره شروع تشریف راوړی یو نومور شخصیت جناب ارباب ظفرالله صاحب او انشاءالله د سره به ژوند زندګۍ باره کې ناتخوانۍ باره کې او پوښتنې به هم کوو. نو راځو به انشاءالله ارباب صاحب خبرې کوو او د نه پوښتنې کوو. نو راځو چېرته مو ځئ انشاءالله زموږ سره اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ارباب صاحب ټول مخکې موږ ستاسو شکریا ادا کوو، مننه کوو زموږ پروګرام ته تشریف راوړو. الله دې اجر درکړي. ارباب صاحب زه به اوله پوښتنه دا وکړم چې تعلق د کوم ځای سره دی؟ زما تعلق د پیښور سره دی. پیښور کې د پیښور صدر سرنزیزم کلی دی کوټلا محسن خان. زما د ذاتی کلی دی هم دلته پیدا شوم هم د غزي. ارباب صاحب د ناتخوانۍ آغاز د ناتخوانۍ شروعات د کوم وخت نه شروع کړله او څنګه ناتخوانۍ طرف ته توجه وکړه؟ ناتخواني خو زما د بچپن نه خوښه وه او د پرایمري سکول د وختونه به چې دی ما ناتخواني کوله او هغه چې کوم یو بلکې یو ښه اواز به چې ما واورېدو که د غانې به که د تلاوت به نو ما به سمدستي هغه د هغې نقل به مې کولو. او وخت چونکې زه وړوکی وم نو دا سوچ کې خو نه چېرې زه څه ویم خو چونکې اواز به مې استعمالولو ناتخواني کله غانا کله څه نو خو باقاعده بیا موږ سره نږدې های سکول د سیول کوارټرو های سکول هغې کې به محفلینات کېدو د ربیع الاول په ورځ باندې. نو دا به ما پټ پټ به راغلم هلته کې د چمن ګرنټو کې به پټ کېناستم او د ناتخوانانو نه اواز مې ویل چې زه خو د بار پرایمري سکول نه راغلی یم نو ما ته به د استادان لکه کارېږي نو ما به په پټ هغه ګرنټو کې به ناستم او د هغې ناتخواني به مې او دا به مې ویل چې زه کله های سکول ته رورسم نو زه به دې سکول کې نه زه هم پکې ناست یم. نو دا د هغه ابتدا وه. دا تقریبا د سن 76 77 خبره کوم. ارباب صاحب تاسو چې کومه خبره وکړله چې مطلب دا سن 76 خو دا هم ډېر وخت دی. دې نه مخکې لکه زه به ویم چې کوم ناتخوانان چې تاسو به د هغه نعتونه اورېدلو نو هغه به کوم وخت و؟ هغه لکه ما خو درته ویل که نه چې هر خوږ اواز به په ما ښه لګېدو. نو په ناتخوانۍ سره زما نسبت چې دی دا د دې قاري وایي ظفر چونکې زما نامي شریکوالم او د ده اواز زما ډېر زیات خوښ او ما به د ده نعتونه چې دی ویلو او هغه به ما یعنی په چېرته به زه لاړم نو ما به د دې ناتخواني به کوله او اردو ما ګورې سټارټ د پښتو ناتخوانۍ نه کړې ما ګورې ابتدا د اردو ناتخوانۍ نه کړې ما به د اردو نعتونه کې هغه اردو نعتونه ما د هغه نه متاثر وم او هغې کې به ما د هغه نعتونه به مې ویل د هغه نه ډېر متاثر وم ابتدا کې. ظفر صاحب ستاسو خو چې کوم وخت کې ناتخواني کوله نو کوم ځای له پروګرامونو له تللی استئ او د ناتخوانۍ څومره وخت هم ناتخواني وکړه تاسو چې کومه خبره ما ته مخکې وکړه چې یاره زما مرۍ نو دا مرۍ حساب سم لکه ستاسو څنګه داسې مرۍ خرابه دا خو تقریبا ډېره موده پس دا خرابه شوې ده. دا خو ما یعنې سن 78 کې ما په ټلویزیون پیلې نعت ویلی دی که نه 78 کې او هغه وخت کې چې دی لکه زه د اردو ناتخواني به ما کوله بیا ما کل پاکستان مقابله پیښور نه وګټله نو زه ریډیو والا زه وغوښتم چې بهی ته خو یې پښتون او ته وویې د اردو نعتونه ما ورته ویل ما له د پښتو نعت نه راځي او دا ګوره حقیقت دی. زموږ پروډیوسر په خدای دې صحتمند لري بیا ایز سټیشن ډایرکټر ریټایر شو نور البصر صاحب دی هغه وخت د نعتونو پروګرام محفل میلاد انچارج و ده ما ته ویل چې یاره ته پښتون نه لهذا ته موږ سره د پښتو نعتخواني سټارټ کا. بیا به زه تلم او هغې سره به ما د پښتو نعتونه ویل او هغه به ما ته کله ګلاب نصرتوال به راته نعت کول او کله به راته عبدالرازق کول او کله به عبدالمالک کول دې نه به ما زده کړه کول. هغه وخت زه ورته دا ووایم چې زما د پښتو په نعتخوانۍ کې دا زما استادان دي نو زه به دغه نه یم په غلطه باندې یم. نو ما د دې نه ابتدا وکړه او دغه شان چې زما د پښتو د نعتخوانۍ یعنې آغاز وشو او بیا دغه شانتې ما نعتونه ویل بیا هغې کې زه مشهور شوم. ټلویزیون کې بیا ما مقابلې وګټلې کل پاکستان مقابله مې وګټله. بیا هلته د پاکستان لیول باندې چې څانه محافل کېږي په پنجاب کې لاهور کې کراچۍ کې فیصل آباد کې تلګنګ فتح جنګ مختلف تھرو آؤٹ پاکستان دا محافل کېږي او دې کې به ما نمایندګي کوله او د پېښور نمایندګي به ما د دې کوله او دغه شانتې ما دې کې نعتخواني کوله تقریبا تر 2001 پورې ما خو الحمدلله
ټلویزیون ریډیو محافل د کبار ملکونو دورې زما شاملې وي نو هغه زما په دې ډیر زیات وینا سره ما سره یعنی ټایم کزه دا وایم چې بس زیاتره ما په ناسخانه کې وخت صرف کولو نو هغه زما په مړی باندې اثر وکړو او ډاکټرانو ماته ویل چې ته یعنی لږ ریسټ ورکړه دې مړی له هغه بس زه به خپل لغو کړم چې نه یاره مړی هم د چې هغې ماته ډاکټرانو دا وینو کسته د تسلسل سره رواني د اواز به دې ګورې غیب شي خو ما هغې باندې عمل نه ونه کوو زه به بس همداسې مسلسل محافلو د حضور علیه السلام د نعتخوانۍ بس مینوال هم داسې و چې ایبل خیر درته یو نعت له راشه چې بیا به زه لاړم ما محفل نو هلته کې یو بیا ما 1 غنټه او 2 غنټې نعتخواني کوله د هغې هغه اثر زما په مړی دومره وشو چې کله زه په 2002 کې انګلینډ ته لاړم هغلته ما نعتخواني وکړه خو زه ډاکټرانو سخت تنبیه کړم که تا اوس هم نعتخواني بند نه کړه ورې د اواز به دې غیب شي بس هماغه کار وشو انګلینډ کې چې کله ما یو میاشت نعتخواني وکړه بس اواز مې غیب شو نو بس بیا مکمل 10 کاله ما خبرې نه دي کړي دا زما یعنی دا په یو سا مې درته دا ټول رویداد بیان کړو ارباب صاحب تاسو چې کوم وخت کې نعتخواني شروع کوله نو کوم استاد بالکل زه خو به دا وایم که چې په هر یو فیلډ کې انسان کاغه د هر څه فیلډ وي نو بغیر استاده چې یو سړی یو مقام ته نشي رسېدلی نو زما ابتدایي استاد خو زما د سکول یو ټیچر انور الحق صاحب زموږ د اسلامیات ټیچر یو بهترین نعتخوان هغه چې د یو ورځ د په دغه کې به د لپیاتی ہے دعا بن کې تمنا مې ترانه چې خلک وایي د علامه اقبال کلام دی نو هغه کوم الک بچي هغه ویل نو هغه نور راغلی نو هغه پرایمري کې بچون کې دا ما ویل نو زه های سکول کې چې ما مخکې ذکر کوه هغه سکول کې بیا داخل شوم نو دا لپیاتی ما هغه ورځ باندې ما ویل نو هغه پرنسپل ورته چې انور حق صاحب دا خو ډېر ښه ماشوم دی ته لږ توجه ورکړه بیا ابتدایي نعتخواني ما د هغې نه زده کړه روزانه به ماته یو نعت ښول او دغه شان پیلنی استاد زما انور الحق صاحب دی ارباب صاحب ستاسو چې اوس کوم لکه د هغه وخت نعتخواني کوئ نو کوم شاګردان هم شته دي او بې شمېره جي زما اوس هم ورته ښیم په دې ما ته ګوډه مری باندې ما له شاګردان راځي او زه ورته زده کړه کوم او بلکې دا اوس خو لا زه ډېر ښیم دا چې کله بالکل سرګوشه انداز کې ما ورته ومم په هغې کې الحمدلله ما نعتخواني ورته ښولې ده په پاکستان لیول باندې الحمدلله زما شاګردان د دنیا په ګوټ ګوټ کې دي او اوس هم زما یو شاګرد دی زبیر ودود نامه ده ډاکټر زبیر ودود په جنیوا کې دی زما شاګرد دی بهترین نعتخوان دی دغه شان د شهزاد مجید د پاکستان د ټاپ نعتخوانانو کې دی نن سبا د پیښور کې پروګرامونه دي شهزاد مجید زما شاګرد دی زما شاګرد چې دی دا دغه د نیازي صاحب دی دغه شان دی زما عبدالقادر یو شاګرد دی ماشاءالله ډېر د عروج والا نعتخوان دی داسې بې شمېره ښځې ماشومان مال راځي او ټول ته ما زده کړه کړې الحمدلله ارباب صاحب تاسو کوم وخت کې کیسټو دوران و جی سبا وخت تاسو ښه پته چې هغه حساب کتاب نشته نه به کیسټ دور ختم نو هغه وخت کې څه روټین او زمونږ کتونکو ته دا هم ویل چې لکه کیسټ څنګه طریقه سره وتله او څنګه به کیسټ کېدله ما اصل کې چې کیسټ ما په خپل یوم نه ریکارډ کړی زه د خلکو نه تنګ شوی وم ما کیسټ د مجبورۍ نه ریکارډ کړی دی چې ما هر چا ما ته ویل ما له کیسټ ما به سره د ټلویزیون او ریډیو نه علاوه ما نعتخواني نه کوله خو هغه خلکو د مینه به وه چې یاره موږ سره په ګاډي کې دا کیسټ به مخکې هر چا سره نو بیا ما چې دی د هغې دپاره چې دی یو کس راته ویل چې یاره زه به ستا ریکارډینګ وکړم دا شیرولي میوزک سنټر مشهور میوزک سنټر دی او هغې بیا ما له کیسټ وکړو تقریبا یو مسلم جان یو بل یو کیسټو والا هغه سره مې تقریبا سه یو 12-13 کیسټ ریکارډ کړي دي دا شان شیرولي سره به مې کم سے کم سه یو 10-12 کیسټ به مې غلې کړي دي او دا غي دا و چې بس موږ به چې لابلو بس خبره یو ورځ کې به ترجمه زده کوو بل ورځ کې به پوره ریکارډینګ وکړو بس دا طریقه او بس بیا باغی دې نه کاپی وستیو ناسې به ډیسټریبیوټ کولې نه کتونکو ارباب صاحب ان شاء الله خبرې روانې دي نور پوښتنې وته هم کو ارباب صاحب چې کوم ایوارډ ته ملاو شوی دی ان شاء الله دا غواره کې هم تاسو کو ارباب صاحب تاسو چې کوم ایوارډ ملاو شوی دی زمونږ کتونکو ته هم ویو چې په نعتخوانۍ کې لکه داسې ایوارډ زوی چې د پښتونخوا کې بچاته نه ملاو شوی بالکل هغه غواره کوم کتونکو ما الحمدلله د
پی ٹی وی 10 ساله ایوارډ د 87 نه تر 97 10 ساله بیسټ ایوارډ ما حاصل کړی دی. بیا په 98 کې په قومي سطح باندې په کراچۍ کې دا ایوارډ شو، هغه کې بیسټ ناتخوان ایوارډ ماته ملو دی. دغه شانتي ما د حبیب بانک مقابلې ګټلې دي، دغه ایوارډ را سره شته، د یونایټډ بانک را سره شته، د نېشنل بانک را سره شته. الحمدلله ایکسلنٹ ایوارډ د ریډیو پاکستان بهترین ناتخوان دغه ایوارډ ما سره شته. دغه نه علاوه د ټول نه غټ اعزاز بیا ماته په 2002 کې په جنرال پرویز مشرف په دور کې صدارتي ایوارډ تمغه امتیاز ماته ملو شوی دی. او دغه شانتي نور ډېر ګران کل پاکستان مقابلین مې الحمدلله ګټلي دي، دغه ایوارډونه را سره دي. دغه شانتي د جیو ټلویزیون بیسټ ایوارډ ماته ملو دی، د ایر وای راته الحمدلله ملو دی. ایوارډونه تاج پوشیان مې شوي دي الحمدلله. په ګوزرانواله کې زما تاج پوشي شوی و په 1998 کې بیسټ ناتخوان. او دغه شانتي په نور ډېر اعزازات او شمانه هیر دي، خو کافي ایوارډونه الحمدلله ما حاصل کړي. خدا د مشرف دا کوم ایوارډ تاسو درکړی کو دی باره کې لیک تفسیر زموږ د کتونکو ته وکړئ نو کوم چې لکه دا اصل کې او دا چې د دې ایوارډ افغانان راغلي لګا دا ایوارډ ماته ملو شو. دا خو داسې وی چې د دې اعلان کیږي په 14 اگست باندې اعلان کیږي، په 23 مارچ باندې ځای به ورکړي. د دې 2002 نه مخکې د ایوارډ نه مخکې په دې قومي سطح باندې په پارلیمنت هاوس کې یو محفل شو او په هغه کې ما نعت ویلو. هغه کې چې د مشر ملمه چې دا پرویز مشرف راغلو نو هغه کې چې ما د پیښور د اړخ نمائندګي کړې او ما پکې نعت ویلو. نو هغه نعت چې ما ویلو هغه نه پس د چاو دور چلیدو نو پرویز مشرف مال خپل راغو چې خبرې را سره وکړي. نو هغه زما د خبرونو خو هغه د پښتنو هغه دغه خو پته لګي چې را د پښتون دی اردو وسره ویل، خو هغه چې ته خو ماته پښتون کار مې الحمدلله. نو هغه چې مشرف راته ویل نو بیا ماته و چې تا خو په نعت کې خو پته نه لګي مې یاره بس دا د نعت یو اجازه وګڼه چې مې الحمدلله چې کوم زبان کې نعت زما پته نه لګي. نو بس دا معمول شان ملاقات وشو. بیا چې کله زمانه ما ریډیو پاکستان او پاکستان ټلویزیون صدارتي ایوارډ د پاره کیبینټ ډیویژن ته ولېږله. نو هغه ځکه چې دی بیا هغه دغه کله نامي صدر پاکستان ته پیش نو پدې کې د هرې صوبې نه بهترین ناتخوان هغه ستا په مقابله کې وي کنه. باغې کې چې د اختر قریشي وو، د کراچۍ نه چې د خورشید احمد وو، دغه شانتي د الطاف حسین کاظمي د پنډین او دغه شان دوه درې ناتخوانان د کویټ نه چې عبدالمجید سنگ وو، پیښور نظومه هغه چې ټول ناتخوانانو کته نو هغه چې وویل چیرې دا خو هغه ناتخوان دی کنه چې پروسه کالي موږ سره پارلیمنت هاوس کې نعت ویلو. نو هغه ډایرکټر ورته چې او جدا او ما مشرف نو هغه چې بیا زما په نامه چې نه لا بهترین ناتخوان لهدا نو الحمدلله ما ته صدارتي ایوارډ مې وې بغیر شفارس مې لوري په خپل کارکردګۍ د الله او د الله د رسول په نامه باندې مې لوري. مننه ډیره مننه. کتونکو ارباب صاحب تاسو به دا اواز نه هم پته لګي چې د دیو بیماری و د مری بیماری و ځکه بیماری و چې دیو خو ناتخواني به ان شاء الله خلکو کتلې لکه د ناتخواني چې دی لس کار انسان غیب شي خامخانو او پته به ضرورت کیږي. نو دا به ډیر مینوال هغه ته پته دی اواز مخکې څنګه وکونی. نو تاسو یوټیوب له هم سرچ ورکول شي د ارباب صاحب په نوم باندې ظفر الله ارباب ظفر الله صاحب. نو دیو ناتخواني تاسو ور تاسو پته ولګي چې واقعي ناتخواني دیو سره مزه کوي. نو کتونکو راځو به ان شاء الله د ارباب صاحب ورکوټه شان چې کوم زور ناتخواني کلی دا یا مطلب 20 سال یا 25 سال چې کوم مخکې ناتخواني کړی دا غو کلیپ د باندې ورما او بیا راځو ان شاء الله د ارباب صاحب نه هم یو نعت حمد هغه نعت حمد تور چې کوم د دیو مشهور دی او په هغه باندې الله عزت ورکړي شهرت ورکړي دي. نو چرته مزه ان شاء الله زموږ سره اوسئ. अब आखिर में पुष्ट नाथ के लिए हुक्म हुआ है और ये एक नई नाथ है आप लोगों के लिए नहीं है. और उसी तरह एक शेर पुष्ट में पुरुषी का तर्जुमा उसी अंदाज उसी तरह उसमें पेश करके इजाजत चाहूंगा. सुल्तान दे बाबा सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे मेरा घर रोला तो जा महबूब पर कुर्बान है मरहबा कितना हसी मेरा नबी सुल्तान है मरहबा कितना हसी मेरा नबी सुल्तान है. और जुमला खूब रोयान हमा बाला
خوب رویان ہما واڑا حسینان ہما خاورو دا پیزار نئے واڑا شاہ قربان ہما خاورو دا پیزار نئے واڑا شاہ قربان ہما حسن دا حیرانے حسن دا حیرانے جنتوں کے رضوان دے بابا سمرا خیستہ نبی سلطان دے بابا سمرا خیستہ نبی سلطان دے اور اس جہاں میں جس کا درد خوبرو انسان ہے اس جہاں میں جس کا درد خوبرو انسان ہے وہ سبھی ان کے قدم کی دھول پر قربان ہے وہ سبھی ان کے قدم کی دھول پر قربان ہے آپ کے جلووں کا آپ کے جلووں کو رضوا دیکھ کر حیران ہے مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے اور اس شعر میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو عورتوں نے دیکھا تو ان کے حسن سے متاثر اپنی انگلیاں چھریوں سے کاٹ ڈالی شاعر کہتا ہے کہ میرے محبوب کو دیکھا ہوتا تو اپنی انگلیوں کی بجائے دلوں کی چھریاں پھر دیکھیں میرے محبوب اتنا خوبصورت ہے تو پہلے پشت میں درود میں نخزجی یوسف لیدر گتکے کلاما خزجی یوسف لیدر گتکے کلاما داخلی دل بے سرور علاما داخلی دل بے سرور علاما ظلم بکڑا ظلم بکڑا محبوب تمہارا شان دے بابا سمرا خیستہ نبی سلطان دے پس دا خدا یا دا رجا دا پاک رسول دا پس دا خدا یا دا رجا دا پاک رسول دا دیر لو یا مرتبہ دا پاک رسول دا دیر لو یا مرتبہ دا پاک رسول دا پس دا خدا یا دا رجا دا پاک رسول دا دا باغنا دا گلون اسپوگ میں استوری 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 دا حسن یو ذرا دا پاک رسول دا دا حسن یو ذرا دا پاک رسول دا دیر لو یا مرتبہ دا پاک رسول دا پس دا خدا یا دا رجا دا پاک رسول دا دیر امید دے چی اللہ بمی معاف کلی
ډېر امید دی چې الله به مې معاف کړي ډېر امید دی چې الله به مې معاف کړي ډېر امید دی چې الله به مې معاف کړي ما نیولې وسیله د پاک رسول دا ما نیولې وسیله د پاک رسول دا ډېره لویه مرتبه د پاک رسول دا پس د خدای درجه د پاک رسول دا ډېره لویه مرتبه د پاک رسول دا مننه ډیره مننه کتونکو ارباب ظفر الله صاحب په خپل خوږ اواز کې او ښایسته حمد نعت او تاسو ته پیش کو نو کتونکو ان شاء الله راځو به دې سره به نورې هم پوښتنې کوو د ژوند زندګۍ باره کې نو چېرته مه ځئ ان شاء الله زموږ سره اوسئ ارباب صاحب تاسو خو نعتخواني ډېره کړې ده ډېر وخت نعتخواني کوئ او کوم کوم ملکونه تللی سئ نعتخوانۍ ته ستا نه علاوه دې خاورو نه علاوه الحمدلله ما کله نعتخواني کوله بیا مې مړی خرابه شو بیا خو مې نعتخواني سلسله ختمه شوې وه خو په هغه دوران کې ما په ټول پاکستان کې الحمدلله پېښور نه علاوه د پاکستان په هر ښار کې ما سوای یو کویټې ته نیم تللی نو ما ټول ښارونو کې الحمدلله ما نعتخواني کړې او د خپل پېښور نمایندګي مې کړې ده او بیا الحمدلله هم د دې نعتخوانۍ په سلسله کې زه بار ملکونو ته هم تللی یم 3 ځله انګلینډ ته تللی یم فرانس ته تللی یم دغه شان شارجه دوبۍ سعودي عرب دغه ملکونو کې ما الحمدلله نعتخواني کړې ده او د خپلې صوبې نعتخواني او نمایندګي مې کړې ده ما په هغه ځای کې د پښتو نعت مې خامخا ویلی دی مننه ډېر مننه دنیایي تعلیم او علمي تعلیم څومره دی ما الحمدلله چې دی په پښتو کې ایم ای کړی دی او د دې نه علاوه چې دی ما د په ګورنمنټ جاب کې یم زه سرکاري ملازم یم پبلک هیلث انجینیرینګ ډپارټمنټ کې زه نوکري کوم د تیرو د دېرشو کالو څخه هلته هم لګیا یم او دې سره سره ما چې دی د نعتخوانۍ دا فیلډ هم چې دی پرېښی نه دی اوسه پورې نعتخواني کوئ الحمدلله بس دا یو بیمارۍ د وجې نه دا یو 10 کاله پکې تقریبا ما یعنی بس ما ویلی نشو خبرې هم راباندې بندې وې کولی مې هم نشو او بیخي اواز مې غیب شو 10 کاله خو مې اواز نو مکملې خبرې مې هم نشو کولی او بیا هغې نه پس اواز راغی اوس دومره شومه چې داسې په نیمه ګوډه زبان باندې دا یو نعت نیم ویلی شم الحمدلله ارباب صاحب خپل مینوالو ته خپل کتونکو ته خپل هغه مینوالو ته چې ستاسو مخکې ما یوټیوب راواړو د ارباب صاحب یو نعت نه راواړو په هغه کې بیا یو ملګري کبن کله چې د ارباب صاحب نعتونه حمدونه به نه وي چېرته میلاو شي نو هغه مینوالو ته تاسو څه پیغام ورکوئ خپل کتونکو ته څه پیغام ورکوئ نو زما تاسو ته پته ده چې د نیم زبان باندې الحمدلله دا یو کلی نیمه زه ویلی شم نو دا د استاد سره ما لږه نعتخواني وکړه دغه شانتې نورو چینلز باندې چې ما لکه یو نعت هم شته دی او یوټیوب باندې هغه شته دی نو هغه خپله تنده په هغې باندې سړولی شي او د دې نه علاوه به زه یو پیغام ورکړم د نوو نعتخوانانو ته او د دې باره کې هم ما تاسو بلکل نو د دې لپاره به زه دا ووایم چې یو خو د چې څوک هم نعتخواني کوي نو اول د استاد سره زده کړو چې نعتخوانۍ ته راځي چې نعتخوانۍ ته راځي نو دی اول د یو استاد نه زده کړو کې د یو مستند نعتخوان نه چې دته د دې نعتخوانۍ زیرو بم پته ورته ولګي چې یاره نعتخواني څه ده او بل دا چې دا به زه ضروري ویم چې بعضې نعتخوانان داسې چې په خپل د اواز په دغه کې دغه تعین نه کوي چې یاره ډېر د ګانو په طرز نوم ویو ټیک ده یو د ګانې په طرز دی خو بلکل سیم ټو سیم دی د ګانې په طرز نه وایي دې کې د نعت هغه کم تقدس او کم یو احترام چې دی نو هغه ځای فوت کېږي نو لهذا ټیک ده یو آیډیا ته د یو طرز نه اخیستی شي خو مکمل په مکمل د ګانې په طرز او بیا هغه الفاظ او ردیف او قافیې هم هغه شانتي د لرې نه چې اوري نو هغه بیا هم داسې ښکاري لکه دی وایي چې ګانه وایي نو لهذا د نعتخوانۍ د تقدس د ډېر خیال ساتي او د حضور علیه السلام روزي مبارک د په تصور کې راولي او هغه نعتخواني چې کوي نو د هغې به یو بل خوند او دا نعت دي د حضور علیه السلام په خدمت کې ډالۍ کوي نو ثواب نه ورته ثواب هم میلاویږي ځکه چې نن سبا ډېر حالات
داسې پرفتن دور راغلی دی چې دا ډېر نازک دور دی. نو زه به ناتخوانانو ته وایم چې دې باندې ډېر کار وکړي او دوی دا تاثر خلکو ته پیش کړي چې د حضور علیه السلام سره مینه او د هغې سره د هغې اظهار ذریعه چې کومه دا ناتخواني ده نو دا ډېر په احترام او ډېر په تقدس سره کوي. دا به زما د ټولو ناتخوانانو وروڼو ته او کشرانو ته سپیشلي دا پیغام وي چې ناتخواني د ایزاره معاش نه جوړوي چې څه درته میلاویږي الله به ولا اسم ورکوي خو ایزه معاش دی چې دی دا نه جوړوي او صرف او صرف د حضور ناتخوانانو کې ځان شمار کړي. دا به څومره خوښ چې د قیامت ورځ وي او دا د حضور علیه السلام ناتخوانان حضور علیه السلام مخکې ناست وي او هلته موږ د حضور علیه السلام دا درود پاک وایو او حضور علیه السلام او دا زموږ ایمان دی انشاءالله زموږ د ایمان دی. هلته به هم دا ناتخواني کوو نو چې تر څو چې کله تا دلته د حضور علیه السلام په مینه کې نعت ویلې وي نو هغه مینه ضروري پکار دی په زړه کې هم وي. مننه ډېره مننه. کتونکو او ارباب صاحبو کومې خبرې تاسو وکړلې ډېرې خوږې خبرې. نو ارباب صاحبو مینوال خو ډېر دي ځکه چې ارباب صاحب څه وخت کې د دې مرۍ د وجې تاسو به اوس هم وینئ چې د مرۍ د وجې خبرې لکه صحیح نشي کولی په دې خپل مرۍ تکلیف نو د دې د وجې ارباب صاحبو ناتخواني لږه کمه کوله. انشاءالله چې بیا راغلی مارکېټ ته انشاءالله بیا به هغه کتونکي د دې هغه مینوال چې کوم دي نو هغوی به بیا انشاءالله د ارباب صاحب نوي نوي کلامونه نوي نعتونه حمدونه به اوري انشاءالله. دا وه د نن ورځې خپرونه تر بلې خپرونه پورې د لوی الله په امان.